شبه لك شبه 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 طب نزل شبه لکه زمونږ د چا پیسکورې پټ کو تاسو خو به څوک لیدل نه نه مړه موږ ستا پیسکورې لیدل نه دی که موږ څوک ولیدو که نه بیا موږ تا ته ووایو لکه اوس دلته و ورېږه موږ ستاسو په دې حجره کې ننداره کوو هسې چې دلته چا راوستي ودرېږه په حجره کې زنانه دي هغو ته یم چې سیټ ته شي بیا راځمه څه قیامت دی څه قیامت دی څه چل دی ولې نه نه ته دلته ناستې او ته بېزېغه مانیکان راغلي لکه نو ګورې څه ته ورشه د سپي سره په کوټه کې وتړه بیزه شبه منډه مړه دې مالک نه شي په دې پیسکورې کې لوکېشن فټ کړی چې ډایرکټ پسې دلته کې راورسېږم لکه چې د هلک ډېر ټایم وشو چې د دا پیسکورې دوی دلته راوستی دی کوم اول یې زنانه په حجره کې څه ګوري دوکه یې راسره وکړه راځه ته ځو ورپسې هلکه زموږ د پیسکو یې ورک شوی دی دلته خو بچاني راوستی دې و موږ یې بار دور ایسار کړي وو او یې زه راوځم او په حجره کې زنانه دي نو په حجره کې زنانه څه ګوري لکه موږ د بیزې نه ستاسو څه خبر یو پته یې لګي نه خو تاسو دې چلو کې ایثار شی زموږ سره به ډوډۍ وخورئ موږ ښکلی پروګرام کړلی چې ډوډۍ وخورئ نو بیا به ځئ او پیسکورې به ستاسو خدای پاک رامیله وکړي مړه غم مه کوئ یاره په دې پیسکوري پسې خو زه ډېر زیات خفه یم وایي به ځه پروګرام دی او پروګرام به دی وخورو بیا به ورپسې وګرځو هلکه بس دا سړي چې دي که نه دا زموږ خصوصي میلمانه دي زر ورشئ او پروګرام د سره ښکلې تولګې او سره کړې غوښه د سره زر پر زر راوړئ شاباس منډې کړئ لکه دلته دلته چې یې کاکو کو لکه بجلي خود لاړه Oh, no, 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 no. هلکه غوښه ډېره تنکۍ ده هلکه ډوډۍ ورسره مه خورئ خو دا غوښه نه ده هسې هسې وخورئ ډېره ښکلې غوښه ده ښه تنکۍ ده لکه دا غوښه خو دې خبر چې د څه ده دا خو ډېره خوږه ده دا شوروا لم نه پرېږدم هلکه ټول شی رانه مېلمنو وخوړو موږ دې ځان په خپله کړولې او شی رانه مېلمنو خوړو راځه دې بډه داسې غوښه چېرته ماړو چېرته اړو لیدلې نه ده داسې مزېداره ذایقه چېرته ما نه ده لیدلې یاره غوښه خو مې وخوړه خو زما د هغې پیسکوري پسې چل کېږي پیسکورې خو تا خپل وخوړو لکه زما هغه پیسکوري خو هغه دی پیدا شو او غوښه مې پکې وخوړه لکه د پیسکورې رقم طرفه راغی موږ دا غوښه داسې شي وخوړه لکه دا څه چل دی هغه خو موږ په تیاره کې ټک ټوک کړ دی لکه دا موږ څه چل کړی په تیاره کې خو کار کړی دننه خو په دې کمره کې یو سپی ولاړو زما په خیال هغه سپی خو ټک ټوک کړلی دی لکه موږ چې څنګه دنده کمرې ته لاړو جو بجلي لاړه جو دې د پیسکوري په ځای باندې هغه سپی یې لاړ کړو لکه زما په خیال د پیسکوري په ځای باندې خو د سپي خو هغه خوړل ده خو